د عمران خان خبرو افغانان غوسه کړي. دا چې د کرزي ترڅنګ نور څه ویلي جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. داسې څوک په شته نظام کې ویني چې د عمران خان د سپکاوي ځواب به ووایي. شته داسې څوک چې ورته ووایي ته زموږ په استازولۍ زموږ د دین، زموږ د اقتصاد، زموږ د قومي جوړښت او زموږ پر کلتور مه غږیږه. هغه د ملایانو په خبره استفهام انکاري دی. یعنې داسې کس نشته او د دلایل یې د وزیرانو په وروستیو سفرونو کې څرګند دي. احساساتي او تبلیغاتي ویناوې بیا په دغه کتار کې نه راځي، ځکه دا ډېر ستراتیژیک مسایل دي او د خاص اهدافو لپاره رامنځته کیږي. خو زه خو لا په دې ویرېږم چې د ډېر بې غیرته او ذلیل به راپاڅېږي او په دفاع کې به یې دلایل وتراشي او وبه وایي چې رښتیا یې ویلي دي چې ملا په ځان پوهېږي پنجاب به ورڅخه عزت، شرف او ټول ملي او اسلامي نوامس ترولي وي. که یې درته عزت، اقتصاد، دین او مذهب پر نړیوال سټیج اعلام او بدنام نه کړ، که یې د تیرو 20 کلو زور درڅخه ونه ویست او که یې د هیرامنډۍ چندو ته احتیاج نه کړی، بیا راشئ ماته ووایاست چې هسې بد دې کول. افسوس زموږ په حال چې د نړۍ د قدرتونو د ماتولو ادعاو لرو، خو تور پنجاب ته مو سترګې مړې دي. بلخوا پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د یو مطبوعاتي اعلامیې په خپرولو سره د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیران غونډې د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان څرګندونو ته توند غبرګون وښود. هغه وویل د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د پاکستان د صدر اعظم ښاغلي عمران خان څرګندونې د افغانانو ترمنځ تفرقه اچونې هڅه او د افغانستان خلکو ته توهین ګڼي او دا چې ګواکې داعش ډله په افغانستان کې فعالیت لري او له افغانستان څخه پاکستان تهدیدوي، د افغانستان خلاف ښکاره تبلیغ بولي، ځکه چې په واقعیت کې موضوع کاملا برعکس ده او د داعش تهدید له اوله له پاکستان څخه افغانستان ته متوجه دی. کرزي د پاکستان حکومت ته توصیه کوي چې د افغانستان پر خلاف له تبلیغ او زموږ په کورنیو چارو کې له لاسوهنې په کلکه ډډه وکړي. په بین المللي مجامعو کې د افغانستان په نمایندګۍ خبرې ونه کړي او برعکس د یو نیک ګاونډي په توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د حسنه متمدنو روابطو د ایجاد لپاره کوښښ وکړي. کمال ناصر اصولي لیکلي د تاریخه بې خبره عمران خان په دا تیرو 15 کلونو کې کوشش کوي چې افغانان توهین او ترمنځ یې لانجې جوړې کړي. د دوست په جامه کې دښمن تر سخت ترین دښمن خطرناک وي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ، نظریات مو راسره کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.